سړی وی د حضور پاک مانم چې محمد نوم دی او د پلار نوم عبدالله دی او د مکی اوسیدونکی و مدینه ته هجرت کړی دی دا مانم د خدای رسول مانم د خدای نبی مانم خدا نه مانم چې دته کتاب نازل شوی دی دا صفت نه مانم دا کافر دی دا نه مانم چې د جبرئیل راغلی دی دا صفت نه مانم دا د اسلام نه خارج دا نه مانم چې هغه امت ته هدایت ورکړی دی او هادي دی دا صفت نه مانم نو دا څه شی شو هلکه دا سړی دا کافر شو که نه دا خو مسلمان نه دی دغه رنګې کوئ چې حضور پاک رسول او نبی مانم منظم کوم روجم نیسم زکاتم ورکوم کلمم ویم جماعتم جوړم ارسه جوړم ارسه کوم خو د پیغمبر معجزات دا نه منم چې پیغمبر له خدای معجزې ورکړې وي دا د ایمان نه خارج شو ځکه د پیغمبر د یو خاص صفت نه انکار منظم کوم روجم نیسم یو سړی وی کلمه ویم جماعتم جوړم صدقې ورکوم ستا په شان ارسه کوم خو یاره دا نه منم چې حضور پاک هغه د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت کړی دی او جهادونه د کافرانو سره کړی دي دا صفت نه منم رښتیا ووایه دا مسلمان دی که دا کافر دی دا کافر دقه رنګې که یو سړی دا وایي چې د پیغمبر منم منظم کوم روجم نیسم مسلمانانو سره غم خادم کوم زکاتم ورکوم هر څه چې ته وایې کلمه شهادت هم ویم خو دا نه منم چې پیغمبر مبارک خیری پیغمبر دی دا نه منم نو دا هم د اسلام د دایرې نه خارج دی دا هغه صفتونه دي چې دا د حضور پاک دپاره د عقیدې په مطابقت ثابت دي الله قرآن شریف کې 300 آیتونه دي څو 300 چې د چا نه عبارت النص سره یا اشارت النص یا دلالتن اقتضاءن صراحتن کنایتن دا غینه دا معلومیږي چې رسول الله مبارک خیری پیغمبر دی نه ته بیل پیغمبر راغلی دی او نه براشي او حدیث دومره دي چې زمونږ د علماوی تواتر ته رسیدلی دي من حيث المعنى من حيث المفهوم من حيث القدر المشترك او د دې متواتر منکر کافر دی الله قرآن شریف کې فرمایي ما چې کوم آیت ولسته الیوم اکملت لکم دینکم نن ما ستاسو دین کامل کړم دا کله الله ویلی دی د حجۃ الوداع چې د حضور پاک خیری حج او د عرفات میدان او پاغه کې د اعلان کړی د دې نه پس حضور پاک مبارک تقریبا یو 3 میاشتې کم و بیش په دنیا کې موجود او بیا تشریف وړلی ځکه دا نهم د ذوالحجې وه نهم د ذوالحجې ورپسې د محرم نهم د سفر نهم او د ربیع الاول نهم 3 میاشتې شوې تقریبا ورځ نیمه کمې زیاتې حضور پاک په دنیا کې تشریف فرماو او بیا د دنیا نه لاړ نو دغه کې حضور پاک ته الله دا اعلان وکړ پیغمبر مبارک ته وحی راله الیوم اکملت لکم دینکم نن مې دین درته پوره کامل شو ذاتن هم او صفتن هم کمال راغی د کمال تعلق د وصف سره او وصف تکمیل مخکې تکمیل د ذات غواړي طالبان په پوهېږي دین ذاتن وصفن مکمل شو واتممت علیکم نعمتی او دا نعمت مې درته پوره که اتمام څه ته وایي پوروالي ته چې هغې کې پوټې نیمګړتیا پاتې نشي او د دې دین نوم څه دی رضیت لکم الاسلام دینا نوم درته ما خوښ که چې د دې نوم به اسلامي نو پیغمبر څه له راځي چې د خدای نه دین راوالي او موږ له راکړي نو دین خو الله وایي ما مکمل ما تام کړی دی ذاتن صفتن دا خو پوره شوی دی دې کې خو کمې سر نشترې نه نو پیغمبر سره راځي بس خبره خلاصه او باقی د دې دین امت ته رسول چې کوم رسول الله مبارک راوړلی او د هغې تشریحات او امت په هغې پویول هغه حضور پاک په خپله فرمایي وی مخکې به پیغمبرانو په بني اسرائیلو کې
اوس زما خلفا دي او زما علما دي دا کار باقي درونو دا د ختم نبوت مسله دا ګورې صدا سه نه ده لکه یو سړی وای الکه په مانځه کې زه لاس پورته کوم او لاس رکوع لتلو وخت کې او رکوع نه پورته کېدو وخت کې د کې عالمانو اختلاف دی دا څه د کفر او د اسلام نه دا نه چې کوم سړی لاس پورته کدا کافر دی او یا لاس پورته نه کدا کافر دی یا په مانځه کې آمین په زور وي یا پروي وي دا اجتهادي مسلې دي په دې سړی د ایمان نه نوځي دا هغه مسله نه ده دا هغه اختلاف نه دی دا د عقیدې سره لکه یو سړی وي خدای یو دی او بل وي دوه دي نو ته چې وایې څوک دوه دي نو د اسلام نه وته دی یو سړی وي قرآن منم او بل وي نه منم یا نه منم د اسلام نه ووت یو سړی وي پیغمبر منم یو سړی وي خدای خو منم خدا صفت نه منم چې هغه ته پاره داسې علم دی چې هغه مر علم د بل چا نشته نو دا د خدای د صفت منکر شو کافر دی ذات ته خدای خو منم نو که یو سړی وي حضور پاک منم او دا صفت نه منم د ایمان نه خلاص او خارج دا عقیده به ټینګه ساتو ان شاء الله په دې عقیده به خپل ژوند هم تیرو او کوشش وکړو الله نه بغواړو چې په عقیده ختم نبوت زموږ مرګ هم نصیب وګرځولي کم سړی چې د حضور پاک نه پس د نبوت دعوه کوي دا غټ دشمن د پیغمبر دی قسم دې کړه دې نه غټ دشمن بل شته کم سړی چې د خدای دعوه کوي دا د خدای غټ دشمن دی د خدای په جامه کې ځان وردن نه کوي او چې کم سړی وای چې د پیغمبر هم د پیغمبر په جامه په نبوت کې ځان وردن نه کوي دا د پیغمبر غټ دشمن دی د نه غټ دشمن بلکې دی نشي وحشی ابن حرب چا چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړي څنګه شهید کړو حضرت حمزه سید الشهدا دی د حضور پاک تر دی او شهید کو بیا څه چلو شو ور سره او هو دا څه کارو چې پوزه ته پریکړه وګونه ته پریکړه سترګې ته وسته او سینه ولا چاک نصیره کړلا او دا غي نه زړه راوستو اینه ته راوستا او هندې پاغه چکونه ولګول او دغه وګونه او پوزه د حضور پاک د مبارک تر د دینه امیل جوړ کو پغاړه کې واچول او هنده بغړې دا ټک ټوکي وجود دغه په میدان پروتو ټک ټوک او حضور پاک ډیر دردمنو وی ما خو د کافر او مړو سره دا چل نه دی کړی دوی چې د ما د تر سره سوق کړ وی زړه مې غواړي چې د خخ نکم او په دې میدان پریدم چې دا غوښې د مارغان او د حیوانات خوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تر غوښې د مارغان او د حیوانات او د خېټو نه رزو دي ته خدای جوړ خدا نکوم زکه چې بیا به خلک خپل مړی نه خاخای دونه په خپاو نو دا وحشی ابن حرب چې کله مسلمان شو او رسول الله مبارک ته مخامخ شو نو حضور پاک ته تپوس کوي انت وحشی الک ته وحشی ویو د الله رسول انت قتلت حمزه حمزه تا وجل دوم به تپوس ته د دنیا کافر را المسلمانان شو او دغه کافرانو د دنیا مسلمانان وجلې دي چا هم تاسو ته کوي چې پلان کې تا وجلې چا هم تاسو ته کوي چې پلان کې تا وجلې د نه دی ویل ابو سفیان رضی الله عنه کافر او دی مسلمان شو هغه ته دا نه چې ابو سفیان د احد پرس پیغور تا را کړ ستا په وجه زما غاښونه مات شو نه دی ویلې یو تیم دا نه دی ویلې او دنه تپوس کې انت قتلت حمزه حمزه تا وجلې وحشي وسو ویم ورته کوم چې نه هم او دا خو غټه بیا د بی راځي کوم چې لا نه مې دی وجلې نو دروغ کې راځي نو سوي د الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك تا ته چې کوم خبر رسیدلې دا ټیک ده تا ته چې کوم خبر رسیدلې ده ټیک ده مطلب دا چې وجلې مې هل تستطيع ان تغيب وجهك مني دا طاقت تشته چې مخ زمانه غیب کې تا ته ګورم نو ماته دا خپل طرف پرې کړی پوزه ښکاري دا غسترګي دا پرې کړی غوګونو دا غا چاک او کټ کوټ سینه راته یادېږي نو څنګه دی خو حاله
دا طاقت تشتا چې ما نه چېرته غیب شي او یو بل ځای کې د دین خدمت وکړي وی مې او د الله رسوله ایمان به مې قبول شي او بالکل الاسلام یهدم ما کان قبلک چې څه دي کړي دي ټول ختم چې ایمان دې راوړه ټوله ګناهونه هر څه درته معاف اوس وحشي څه وایي دې ټکي ته ګورې ورو وی ما وی چې د حضور پاک تر مې وجلې دی ظلم مې کړی دی هغه وخت زیاتې مې کړی دی او سید الشهدا لقب هغه ته میلو شو ما ډېر ظلم کړی دی د دې بدل خلاصوم بدل به په چا خلاصوم دا نه چې یو دوه کافر به وجنم دا نه چې یو لس کافران به وجنم دا نه چې جهاد لازم یا به ځان وجنم یا به کافران وجنم دا بدل نه دی بدل دا دی چې د پیغمبر غټ دشمن به وجنم د پیغمبر غټ خپل مې وجلی دی غټ مسلمان مې وجلی دی د پیغمبر د زړه قطرې مې وجلی دی نو د پیغمبر غټ دشمن چې د پیغمبر په سینه او د هغه په زړه غشې ښخ کړی دی نن به هغه وجنم فاکافي به حمزه د حمزه بدل به پې خلاصوم هغه دشمن څوک و د پیغمبر غټ هغه مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر دعوی کړې وه ګوره پته ولګېدله چې د پیغمبر غټ دشمن چې وحشي په بدل د حمزه خلاصوي څوک دی مسیلمة الکذاب وی په حقه نیزګۍ چې په کومه مې په احد کې حضرت حمزه ویشتې وجلی مې په حقه نیزګۍ مې وویشته او مردار مې کړم غټ دشمن د پیغمبر څوک شو مسیلمه غټ دشمن څوک دی د پیغمبر جامه کې چې ځان وردن نه کوي هغه جامه چې خدای ورکړې چې هغې ته نبوت وایي هغې ته رسالت وایي دې کې ځان د خدای جامه کبریا لویي ده چې څوک په هغې کې ځان وردن نه کوي الله خفه کېږي د طاقت خاوند زم ته ځان ما سره برابر دی د علم لویي زما ده ته زما علم ځان له ثابت دی د تخلیق لویي زما د مخلوق زه پیدا کوم ته ځان ته خالق وې نه دې پرېږدم دقه رنګې د پیغمبر جامه څه شی دی نبوت او رسالت دی د نبوت جامه حضور پاک فرمایي زما ده د رسالت جامه حضور پاک وایي زما ده دې کې به ځان نه دن نه کوې ګورې دې کې که دې ځان دن نه کړې لاړې تباه او برباد شو د پیغمبر غټ دشمن وی خلک وایي دا دجال پسې به دا خلک ځي دجال ته به خلک خدای وایي ما وی حضور پاک وی بالکل دنیا به ورپسې روانې وی څنګه به دجال ته خدای وایي دا کیدی شي ما وی یو موټر به ورکې کیدی شي بنګله به ورکې کیدی شي ښځه به ورکې قسم په خدای کیدی شي زمونږ د خلکو ایمان څه دی زمونږ د خلکو ایمان داسې دی لکه دیوال له چې د چونې رنګ ورکړي یا ولا دیوال لدی دا زدا خپ پینټ ته ولا ورکړي خان لا او خښتخ کاری مزیدار لیکن چې معمولی چاکو په کې دی نو هغه رنگ دانګي کنه دانګي دغه زمونږ ایمان معمولی پیسو په لالچ باندې ایمان روان دي زمونږ ولې نه دی روان تاسو په دې فیسبوک باندې نه وینئ کومې خبرې خلک نه کوي دین پس خلق خبر کوي پټکی پس خلق لګیا دي عالمان خو پرېدا عالمانو پس خو هغه سوي چې د حد نه وته جمعهتونو پس لګیا دي مړه حج پس لګیا دي وی دا حج په کیسه رسم و رواج دی د مدرسو ته پکې څه ضرورت دی او دا ګيري دی او دا پټکی دی او دا مولیان دی او دا مدرسې دی او دنیا نن لګیا ده کنه لګیا توبه مې دی خدای ولې ما لیډر به خوشاله د ماډره بدر نه شي خیر دی لیډر به خوشاله کډه درنه کا او رب العالمین خپا کا دا ولې پیسې ده پیسې او پیسې هم د سپیرو ته نه ملاویږي د لکانو ته پیسې غو مشرانو ته ملاویږي دا په کیسه غب غب کوي دا څه لګي څومره خلک نن لګیا دي په مولیانو پسې په مدرسو پسې مولیان دا او مولیان دا او څو پوی دا مولا پکې منم او دا پکې نه منم او پلان او ډینګ خوا دی دا ولې څه چلې مولا تا ته څه وایي مولا خو تا ته عقیده ښیي مولا خو تا ته عمل ښیي مولا خو تا ته اخلاق ښیي رښتیا ووایه عقیده د ختم نبوت زمون ایمان دی او که نه دی جواب راکړې د دې عقیدې تحفظ تا له په اسمبلی کې چا کړی
مفتی محمود رحمت الله هلکه وای زاده پکې دا وای مړه دې مولیانو څه وکړل وای که نه وای دا بار وای مولیانو څه وکړل دا ستا عقیده د چا د برکته ده د مولا د برکت نه دا نن چې ته دلته ناست او د ختم نبوت په عقیده تا ملا تړلې ده دا د چا د برکت نه د مولا د برکت نه دا مونځ چې دی اوس وکړو دا روجې چې نیسې زکات حجونه د چا د برکت نه د مولا او دا مفتی صاحب په اسمبلی کې مال قانون جوړ کړی دی علما ورسره نورم دا نه چې نور مکتب فکر علما مو سره خو ډیبیټ او مناظره د میرزا ناصر سره په اسمبلی کې مفتی محمود رحمت الله علیه کړی دا د ختم نبوت جنگ مفتی صاحب موږ لګټلې دی مال دې اسلام جوړ نه کی لختې دې جوړ نه کی مال دې مولا ترانسفارمر هم نه لګای مال دې مولا پولم جوړ نه کی مال اسکولم جوړ نه کی مال دې اسم جوړ نه کی خو چې یو مفتی صاحب د پیغمبر د ناموس دا پټکی مال لګټلې دی قسم په خدای کړه دې شکریا زما بچو نسل مدای नारे तकबीर ताजो तक खत्म नबूवत उलमाए देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नारे तकबीर डॉक्टर साहब शेर अली शाह साहब वे डॉक्टर साहब वे जे कला द खत्म नबूवत तहरीक चले और दा बिल पास शो पे असम्बली के دا قانون مفتی صاحب راغی مدینه منورې مونږ ډېر زیات خوشاله وو مونږ هغه وخت جامعه کې سبق وی طالبانو نو مونږ استقبال وکړو سمه خوشحالي وه په ټوله دنیا کې مسلمانانو جشن مناوه او چغې والې نو مونږ غټ استقبال وکړو سم خوشاله وو مفتی صاحب دا وورئ ښه د اسمبلی د ملا کې دا یو ټکی ووایي مفتی صاحب په باب السلام ورغی مونږ ورسره او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام و ډیر سات ولاړ ډیر سات بیا په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا بارو چې بارو واپس راته شو بیا په باب السلام ورته مونږ حضرت څه کوي بیا ورځو مونږ تاسو کو سلام وکړه لکه دمشق راځي نو خیر چې دمشق بیا به ورشه وینا اخو ما خپل سلام وکړه اوس بل سلام ورته حضور پاک مبارک له حضرت صلی الله علیه یوس پیغمبر مبارک له مبارکباد ورکوم مبارکی ورکوم او د سو مبارکی ورکوم مولا دا چل کړي رسول الله مبارک تا وایم چې د الله رسوله د پاکستان مسلمان ست عزت وکړي